سلام دوستانو، خو دې دیو کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په یوه نوې عبرتناک ویډیو کې ورسره وکړم. د خپلو بچو ته ووایي چې راځه چکر لمبوزم، هغه یې رضا کړي، ځکه چې ماشومان خو چکر ته خوشحالېږي، خپله ښځه هم رضا کړي. او دې ګاونډۍ ته ووایي چې هغه ورته د رور په نظر ګوري، نو دې هغې ته ووایي چې ته خپل مور پلار نه اجازت واله، هغه هم مور پلار نه اجازت والي. دی لاړ شي چکر له، غرونو ته چکر له لاړ شي. هغلته کې دی دا سوچ وکړي چې دا ماشومان به لوبو له واستومه او خپله ښځه به څه نور سودا پسې واستومه. دې ماشومانو ته ووایي چې بچې تاسو لاړ شئ لوبې کوئ. ماشومان لاړ شي. دې نه پس دې خپلې ښځې ته ووایي چې لاړ شه او پورې باغ کې هغه باغ نه څه مڼې روړه، یعنې څه فروټ روړه. چې کله هغه لاړه شي نو دې ګاونډۍ ته خپل غلط نظر ښکاره کړي او ورته ووایي چې ما سره زنا وکړه. هغه ورته غاړه کښېنوي. دی ورته ووایي چې زه به تا له $100 درکړم. هغه ګاونډۍ سوچ وکړي چې زه به دې په پیسو کې اخوا دېخوا کوم، یعنې کله به ورته پیسې زیات یادوم، کله څه. تر هغې پورې بچي او ښځه راغي او زه به د ده د غلط کار یعنې د زنا نه بچ شمه. تر دې پورې چې هغه ورته $200 کړل، دې نه پس یې ورته $300 کړل. تر دې پورې چې هغې ونه منله، نو ده دا سوچ وکړو چې راځه په زوره ورسره زنا وکړه. چې دی کله رونیسي نو اخوا نه یو شکونکی راشي. شکونکی ورته وایي داسې کې دی هغه شکونکي ته پوره کیسه بیان کړي چې دی له ما $100 ورکول، دا ما سره زنا نه کوي. تر دې پورې چې زه $300 ته ورسېږم، خو دا ما سره زنا نه کوي. شکونکی ورته وایي ته هسې کمه کلي چې په دې باندې $200 او $300 ورکړي. لاړ شه هغلته پورې باغ کې یو زنانه ده، ما ورسره هم عمسې وکړل. او ته لاړ شه، ته به ورسره هم پیسې به دې هم بچ شي او زنا به هم وکړي، یعنې خپل ځان به فارغه کړي. آیا تاسو ته پته شته چې هغه ښځه څوک وه؟ هغه د ده ښځه وه، دا کوم سړي چې د ګاونډۍ سره زنا کوله. نو دوستانو، زه چې څنګه خپلې ګاونډۍ یعنې پردۍ مېرمنې سره د زنا خیال وکړو، همدغه رنګې د ده خپلې مېرمنې سره بل چا زنا وکړه. نو موږ له پکار دي چې خپل ګاونډ، کور مالک یا نور دارنګې کم زنانه په لارې کې چې ځي، موږ له دا پکار دي چې موږ هغې ته غلط نظر سره نه ګورو، ځکه چې موږ هم خپله خور او مور لرو. موږ له دا هېڅکله هم پکار نه وي چې موږ پردۍ ښځې ته وګورو او د زنا سوچ ورسره وکړو. نو دوستانو، که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د میرو نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې عبرت نه ډکې کیسې تاسو ته ورسي. او زموږ دا ویډیو لایک او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم دې نه عبرت واخلي او پردو مېرمنو ته نه ګوري. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.